خدای دغه ماشومان څه شوله دغه مځکې در مابین بوی راورسېدم دېسې راغلم یې ولم د ډاګه د شپې چې برق نشو لګوی چې برق به م ولګوی هملته اوان سره راکټ سره توپ سره یې وهلو ورته پلار هر شی راوړی پلار باندې ګرانه ولو هغه وختونه اوس پلار اوس خواره زار ګرځېده له بشري جنایت وحشت تر حماسو او تلپاتې کارنامو د چمتال مستند د چمتال زرغونه ولسوالۍ دغه ولسوالۍ د بلخ ولایت سویل لویدیځ ته په 43 کیلومترۍ کې پرته ده. ډېری خلک یې په کرنې، باغدارۍ او مالدارۍ بوخت دي. د غربي اشغال له پیله مخکې په دغه ولسوالۍ کې خلکو په سوله، امنیت او خوندي چاپیریال کې د مینې او ورورولۍ ژوند کاوه. خو شل کلن غربي اشغال پر دوی د دغې خوشحالۍ پیرزوینه ونه لورېده. د وحشت سیوری یې پر دوی وغوړاوه. دوی هره ورځ د تورسرو او سپینسرو زړو میندو ترڅنګ د تنکیو ماشومانو د سلګیو، زګیرویو او د جنازو په زړه بوږنونکي ویر وکړول. په دې سیمه کې داسې کورنۍ نه پیدا کېږي چې خپل عزیزان یې له لاسه نه وي ورکړي. چاپې ځمکني عملیات، ګڼې بمبارۍ ورځ تر بلې زیاتې دي. د کلي امام په جنازو، ترکاڼ په تابوت جوړولو او خلک یې د شهیدانو په ښخولو ستړي شول. په تیر شل کلن اشغال کې دغه خټین کلی لوټې لوټې او په کنډوالو بدل شو. کورونه، هټۍ، څاروي او شته مالونه، تالا او د شنو ځمکو حاصلات یې د اور په لمبو کې لولپه شول. دا د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ هدیره ده. پر قبرونو ولاړې جنډې د سپېڅلو شهیدانو د شهادت ګواهي ورکوي. دلته ډېر ارمانونه تر خاورو لاندې شوي. موږ د همدې ولسوالۍ په څو بېلابېلو کلیو ګرځېدلي یو او د شل کلن ناورین زړه بوږنونکي ظلم او پوره وحشت مستند داستان تاسو ته وړاندې کوو. ترکی کلی. د دې کلي هر کور، هرې ونې او زرغونو بوټو یو مهال د وینو رنګ اخیستی و او له هره کوره یې د ویر سلګیو او د ماشومانو د زګیرویو غږونه پورته کېدل. دلته د چا د پلار، د چا د زوی او د چا د معصومو ماشومانو د ویر داستان د دوی په سترګو کې لورای ښکاري. زین العابدین چې د شهید پلار ترخې خاطرې یې ستونی کله ډک او کله تش کړي او سترګې یې له اوښکو ډکېږي، په ژړغوني غږ د دغه ظلم وحشت یاد تازه کوي. دغه ځای چې دغه ظلمونه دغه سوي دي، دغه چاپې راغلي دي، قوې راغلي دي، انداخونه کړي دي، شپې بلته په تماش په چاپې وي. دلته به داسې حال و چې هلکان په کور کې شهیدان سو، هلکان زخمیان سو، دا درخت یې ووالې، دا قلا یې وواله، دا نن په کور کې خسارې وینې، کوټې چپه سوې. در بدره سو په دغه حالت کې به روان و، دغسې شپه او ورځ. هلک شهید سو، سیاسرې په بد حال وي، موږ خپل هم په دغه حال و. نه څوک څه ویلی نه شي نو، خو بعد د هغې چې موږ خبر سو چې دا حال ده، نو دی هم ورته لاړو، پرېښودلو بیا نو خپل حال خپل کار ته. ولا سخته ده خبر، بس حالت تاسو ته هم دغونه معلومېږي چې وروره چې ډېر سخته خبر ده. داسې یو دغه حالت نه و چې
کاسکې زموږ مال وړی وی کاسکې زموږ دغه کړی و اولاد کور در بدره ټول جګر خونه ټول تیکه تیکه ولاکه This is Bravo 1. The commandos are moving punks to my building, just so you know. د یرغل تورې وریځې په یو ځل له دوی څخه د ژوند ټولې هیلې او ښادۍ ولوټلې. د ترکي کلي یو بل اوسېدونکی شاخان د کرغېړن اشغال پر مهال د خپل ټپي کېدو کیسه داسې کوي. نو دیسي دلته ولګېدی وروره زما ورور کې زخمي سو دغه شاته چې دا کنډواله ته اچوي دا ګور اوس مرور باندې شخاله کې اچولي دلته توب ولګېدی دیسي ولګېدی او ورور مې زخمي سو کاکا زوی مې 2 دانې زخمیان سو دا اوس پیلن مر زخمیان لرو موجود چې دا اوس پیلن په کلي کې دي خی د مال خو مر ولاکه د شرم ولی سو مال خو داسې مړه سو چې په کوڅو کې زمر مال نه ضربه کړلو په کوڅو کې ضربه کړو شهیدان هم لرو فلم هم لروله نو داسې ظلمونه مر سره سوي چاپې وول سوې په چاپو کې ګیر رالو کورو ته په نیمه شپه کې تر سپیانو پورې زمر وویستلو نو انسانانو باندې به څه سر پکوله چا میلمانه زمر په کور کې بې ستره یې کړلو ویې ولو ویې ټکولو موټر سکیل ته یې ورته اور واچوئ چې تا ولې موټر سکیل باندې کپل اچولې هغه یې ورته کلچي و دغلته ولګېد دا ګور دا ځای اوس مې ما دغه کړی ده دلته زه زخمي سوم هغه مالونه په هغه ځای کې ولاړ ګورو د غارونه ګوره دیوال کې دي هلته 14 دانې مال مړه سول دغه زموږ کلیوال رالو دغه یو بل ورور مې ده دا راورسېدی د مړ ته حالات د وړلو کې د پشمقلاخه زما خسوربرګانو هغې موټرونه راوستلو زه یې ویوړم دا کوچنیان یې ټول هغه وویوړل نور زموږ څوک نو دا ورور مې په دغه کې پشمقلا کې و چا ور ټلیفون کړی و چې دا هم راورسېدی دا هم راورسېد ټاکوټوک کې بیا چې ووتلو قوه هم په مخ کې وه قوې بیا ښه و یو شناخته پکې و هغې لار راکړه ووتلو د خود زه نیم ساعت پروت وم زخمي وینه تلله او بیا کلیوال رالو دا ورور مې رالی بیا زه پورته کړم بیا هغه د پشمقلاغه موټر رالو بیا زه په دغه صحنه کې کوچنیانو مړ ټولې پشمقلا ته وباسلو ویې وړلو دا د کور کې فقط یو ورور مې پاسو نور ټول ووتلو دا زموږ زوی خو دغه کور دغه ټول کور چې اثر یې دغه زامن کوچنیان موږ راباسلي دغلته ځای وړکه مېمهخانه لرم په دغه مېمهخانه کې ځای په ځای وخت چې اوانونه ولګېدلو بس د خدای کار و نو البته د به ورځ پوره وه د کافرانو د لاسه بس په شهادت باندې ورسېدی چې دا ټولو کلیوالو ته معلوم ده دغسې بس 10 کلن یا 12 کلن دغسې ماشوم بس خدای پاک رانه واخیستی چاپو بمباریو د دغه کلی هر یو وګړی د خپل شهید ویر په ملا مات کړی او هر یو یې د خپلې ترخې خاطرې په توګه یادوي دوی پر افغان خاوره کې داسې ظلمونه او وحشتونه کړي چې د انسانیت په تاریخ کې تر اوسه نه دي تکرار شوي دغه دردمن چې ورور یې تازه له مدرسې فارغ شوی و خو یرغلګرو یې د هیلو خوبونه په سرو وینو وربدل کړل هغه زما ورور چې و د ما نه 2 کاله کشر 18 کاله یا 13 کلن په دغه سین باندې عمر و هلته مکتب ته هم کړی درس یې ویلی مدرسه کې هم درس ویلی نو موږ غوښتل چې دنه یو شی جوړ سي او تحصیل وکړي یو ځای ته ورسېږي نو موږ دلته ډوډۍ خوړله ټکوټوک وچسبېدی د غرمې په شاوخوا کې و نو د ټکوټوک ووته تر 2 بجو پورې موږ د کوره ونه وتلو چې مرمۍ شی ونه لګېږي دلته د اکا د زوی موټر هم ولاړو تیاره راغله وار یې وکړی موټر یې هم وویستی نو دا شیشې میشې کور ګډ وډ سو دا خپله تاسې حاضره وینئ هغه ورور هم ورکې شهید سو ولګېدی دغه صفت الله نو دغسې سخت حالاتو د خپل دغه د کوټو شیشې د کوچنیانو چې اثرو د زخمیان کړلو نو نور مر دا د ایستو امکانات هم نه ولې چې دا دروند وار وکړ هغه ځای په ځای شهید سو ولګېدی نو په دغه ورځ خو ونه سو نو بیا سبا ته هم خاور ته وسپارئ نو دغسې پاته سو سبا ته هم بیا جنازه وکړو ولې په هغه ورځ نه څوک راکلی سو ټکوټوکو نه شی هم ورته برابروی نه سو د جنازې کار هم نه سو کېدی جنګ صحنه وه بیا هم دغسې پرېښودل کلیوال رالو بیا سبا ته جنازه وکړل دغه په ونه دنګ سپینګیری د خپلو 2 زامنو او یوې مېرمنې مرګ او بیلتون په ملا مات کړی د کور ترڅنګ د هغوی پر قبرونو ولاړې جنډې یوازینۍ نښې دي چې خپله مینه پرې ماتوي او هر وخت ورته زړه خالي کوي دغه شهیدان سو موږ جګرخونه سو دغه زما زامن دي هغه یې مور ده دربدره سو تی مو نه ویني مور یې هغه د شهیدان سو تکه تکه سو دربدره نو دا چې خبره سو 2-3 ورځ دا مو پټه دا تکه تکه سو هم دهقانۍ په کار اخته و تا ته مې وویله دهقانۍ په کار اخته
په دې سیمه د شهیدانو د جنازو مراسم هم په آرامه نه ترسره کېدل. د لمانځه لپاره به خلک جوماتونو ته هم نشوای ورتلای. د ښوونځي د زده کوونکو او مدرسو د طالبانو کتابونه او سپارې به هم په سرو وینو رنگ وي. در نیمه حادثه که رخ خورد ساعت 12 بجه روز بود و نمرود شهیدان داشتیم. ما شهید اعظمی را تو گذاشته که آوردیم بیار پشت سر قلعه. نموده شهید خواب بود که مغزش هم نبود، حتی مغز سرش هم برآمده بود. باز دیسی را شروع کرد، بیاید تو داشتکار را کش کرد. از منطقه داشتکار می‌زدیم دیسی یک دیسی اینجا آمده خورد. اینجا خداوند ببخشه کاکای ما فوت کرد. کاکای دارویش گفت یک دیسی داخل اولی خورد. بیار باز این جنازه را که ما بار کرده بردیم میرفتیم اونجا قبرستانی آدرس شاید شما بریم مال برتن شام میتیم بیار. دو ساعت که رسیدیم اونجا باز دیسی را بیار کش کرد جنازه که تقریبا 12 13 دیسی اونجا زد. بچه‌ها زخمی شد، مردم زخمی شد، تو پاش جنازه جایش ماند. بعد از 100 سال بعد چند نفر قشلاقه مردم جمع شده رفت بیار جنازه را دفن کرد. بعد دوباره آمد. تا تو روزای ما حال ما اینجا خراب بود. عبادت نماز میخواند خانه بس وقتی بعد تا بود بر دیسی و بعدیسی گفته مرد که بر چیز چاپا سر ما میاد خوف ما نداشتیم هیچ. مسجد ما رفته نمیتونستیم. مسجد یک دفعه از خاطر خبر میرفتیم که در قشلاق کس در قشلاق 6 نفر بودن. ما خودیم در مسجد یک دفعه نمازگر میاد که در قشلاق کسی هست یا نیست. اونم برای ما گفتن که باز خفتن در مسجد نیاین. ما خود نمیرفتیم، تا میترسیدیم. در خفتن در مسجد نمی، در مسجد رفتن نبودن. اونمو جنازی را که شما میدیدین که یک دفعه در چشم میدیدین که او را سر دیسی زد، پسان که مردم تو پاشان شدن که سر داشکه میزد. این حیرت یک حیرت انگیز چیز بود. خودی ما در جنازه بودیم. اشغال پای ته رسېدلی، خو د کلي وضعیت لا هم د ترسره شوي وحشت ګواهي ورکوي. کې موږ ډېر تخریبونه لیدلي، ډېر شهیدان هم لیدلي، ډېر زخمیان هم لیدلي دي. حتی زموږ په کورو باندې راغلي. زموږ دغه جنازه هم چې کوله، جنازه یې زموږ ویستلې ده. خپله په جنازه کې ډېر نفر زخمیان سوي دي. ودونه هم کول، په ودو کې زخمیان سوي دي. موږ په ودو باندې راغلي، چاپې راغلي. موږ ډېر سخت حالونه تېر کړي. نو حتی موږ په ماجتو کې ویستلي یاستو. زموږ ماچت شهید د خلکو ویستلی ده، په بمبارو کې ولګېدی چې موږ خپل جماعت ته نسو ورتلی. دا تیر وخت کې کلیوالو نه یوازې ځاني زیانونه ولیدل، بلکې د دوی کروندې او رسیدلي فصلونه زیړ غنم یې په تورو باروتو لولپه شول. بزګران یې خپلو کروندو کې د کار په مهال په شهادت ورسېدل او د څارویو په رمو یې د ټوپک خلو ور وګرځېدله. ځکه شاڼې پاتې وې، پیکالو ته به ورلو، دهقانان هم ولګېدل. مالونه هم د کوره نشته، دشت هم نسو وړی. مالونه به دې ځنه دشت ته ووتل، مالونه به چور تالا کړل، مالونه یې وړل، چوپانان یې ووژل. حتی دا زموږ خپل خلک شهیدان دي چې 400 مال دې خلکو یې وړل او چوپانان یې ورته ووژل. دغسې ډېر سخت حالاتو کې موږ ګرفتار. نو بیا خصوصا په د آخري کې دغه جنګو کې بیخي زیات خساره ولیدل چې کورونه هم بمبار سو. په کورو باندې هم رال، مالونه هم د بینه لاړل، اوښتکان هم ولګېدل، سپین ږیري هم ولګېدل. د ترکي کلي د هر اوسېدونکي په ذهنونو کې لا هم د غربي یرغلګرو وحشتونه د ویرې او ظلم تصویر جوړوي. خلکو به د دوی له ویرې خپل کورونه نشوی روښانه کولی، ځکه د روښنایي څرک په لیدو یې ورته کورونه بمبارېدل. ورور مې قرار هغه په کور کې و. موږ د دهقانۍ کار کوو، د کشاورزۍ کار هم دی. پس خپل په ځمکو باندې زه خپله همدا اوس هم دهقان یم، د کشاورزۍ کار کوو. نو د شپې هم چې برق نشو لګوی، چې برق به هم ولګوی هملته اوان سره، راکټ سره، توپ سره یې وهلو. دلته مخکې پوستې وې. نو دا 21 کلنې سیند و. موږ ورته دغه ورځو کې قرار و چې ورته دغه وکړو، کوزده ورته وکړو. نو دا دغه راغی، موږ نه دا واخیستی. موږ یې ټول په ارمان پرېښودلو. زموږ پلار، زموږ مور بیخي داسې جګرخونه شولو چې د تر اوسه پورې حالات یې ښه نه دی. دا ظلمونه یوازې یرغلګرو نه، بلکې د دوی په لاس جوړې شوې ادارې هم ورته کړنې ترسره کولې. دغلته مالونه خپل تړلي وو. دغه مرمۍ دغه ټانک رالی، هغلته ودرېد، 3 دانې ټانک رالو. ټانکونو انداخت وکړ، انداخت یې وکړ. ما زه د دروازې راووتلم، چې دروازې نه راووتلم ولې بس درون شو، داخل کې شو. بیرته چې ننوتلم، چې د مرمۍ انداختې وکړه، په دې دروازه ولګېدل. هغه پله باندې ولګېد، د هغې پلې نه دې پله باندې ووهله. بس دلته خره مو ده، خره مې ویستله، غوا مې ویستله. بس د ټانکونه رالو، دغلته ودرېدلو.
ټانګونه اته دانې ټانګ رالو په دغه مدرسې په ځای کې ودرېدلو بیا نو رالو په دې کوڅه کې ودرېدلو پناه بمبار یې وکړه هغه قلا یې وویستله یوه شیشه په دغه کورو کې دغه شاوخوا ان تر هغه کوره پورې دا شیشې پاکې ماتې شوې په ترکي کلي کې د وحشي صفته یرغلګرو د وحشتونو کیسې په دې لنډ مستند کې نه راټولیږي خو تاسو ته مو د مشت نمونې خروار په توګه څو اندکې بیلګې وړاندې کړي له ترکي کلي څخه وروسته اوس د چمتال ولسوالۍ د نوښار علیزو کلي ته روان یو دلته هم ډیری کورونه د ویر او غم په ټغر ناست دي او ډیر تنکي معصوم ماشومانو لاسونه لوله پکړي او له تړمو اوښکو ډکې سترګې یې خپلو شهید شویو پلرونو ته د دعا لپاره اسمان ته نیولې دي زموږ پلار چې وای هغه خو اوس لاړی د امریکایان په بمبار کې شهید سو چې زموږ پلار وای نو زموږ سرپرستي به یې کولی او زموږ سره به اوس دلته وای چې زما پلار ژوندی وای خو راتلی به په د اختر شی به یې راته اخیستلی موږ به خپل د پلار په بغل کې به وای نو ډېر ښه خوند به کوه دغه ماشومان د پلارونو په یاد بیا ویرجن کیږي ځکه اشغال ورڅخه د ژوند ټولې هیلې او خوښۍ لوټلې د نوښار پر علیزو کلي داسې تورې ویرجنې شپې هم میلمنې شوې وې چې د کلي 10 تنو تاندو ځوانانو جنازې په اوږو شوي او په سهار یې ټولو ونو او بوټو د ماتم په مخه خپلې شنې او زرغونې پاڼې مړاوې او ځوړنده ساتلې وې په دې منطقه کې ډېر سخت جنګونه وسول ډېر سختې چاپې وسولې په سلګونو چاپې وکېدلې د شپې به داسې حالات راغی چې بیخي به خلک د کورو ووتله بیا به هغه تیارو بمبار راکټونه او نور دغسې چاپې به وهلې هغه خلک شهیدان کېدل او وړکیان ماشومان سرسري ټول په دې ولس کې دا ټول دا کلی او دا کلي کې چاپه وسوله په یوه شپه باندې 22 کسان په دې ولس کې شهیدان سوله او 8 نفره زخمیان سوله دلته 15 مټر سکیل ولارو 15 مټر سکیل راسه وسېدل نو دا کوټې په مرمۍ باندې ولګېدل او دا په مرمۍ وویشتله دا دلته پخته پرته وه یو کټ پروت و دا ګرده ورسره وسېدله دلته یې کورونه راسه وسېدل دې کور کې مرمۍ لګېدلې وې دې کور کې د مرمۍ لګېدلې اشد د هندارې ګوره دا یې ځای دی موږ څه ګناه کړې دا ګناه مو راوښیه دا شداره وویشتل دا شداره راولېدلې وه دا کوټې ګوره دا ګرده ویشته دا مرمۍ غارونه دي دا ټوله د مرمۍ دغه دي دا ګوره دا ټوله د مرمۍ غارونه دي موږ ګناه څه شي دا ګناه مو راته وښیاست موږ خو دغه نه وو موږ دهقانان خلک وو راله 15 واره چاپه را باندې ووله کورونه پاک را کباب کړل تلم ملانځه ته چاپه راله پر چاپه را باندې ووله ماخوستن ملانځه ته نه پرېښول نه وسلی فل مانځه ته پر موږ باندې بیخي ډېرې سختۍ رالې بیخي داسې سختۍ را باندې راله چې بیخي ډېرې سختۍ را باندې رالې نه به خوب و نه مو خپل ډوډۍ ارامه ته خوړلی شو د ډوډۍ مو اولاد پر ارامه خوړلی شو درې زمن مې شهیدان شو درې ځوانان یې 15 کلن وو هغه مشر یې 15 کاله وو بالا نه ورسېد د پاخه خلک هم نه ورسېد ځوانان دغه د یوه دوه یتیمان پس د یوه مې کوزده کړې وه بل ته مې نه وه کړې بل دغه کوزده مې راته اوس نه ورته کړې دوه یتیمان یې پاتې شو د هم ځینې دي ساسري دي په غاړه کې مې لیدلي وه ساریان دا څه کوو څه وکړو دا امریکایان باندې موږ څه کړي وه څه مو کړي چې دلته راځو موږ یې بمبارولو ایسته وزرې ځغلولو را به سپي به ورسره وه په کورو کې باندې به بس دغه د کور نه شو وتلی یو له سړی خوړونکي تور ښامار د کلي له هرې کورنۍ قرباني اخیستې او ټول یې د غم په ټغر کېنولي و داسې چاپې وې داسې دغه سو یو وراره مې شهید سو اوس یې صغیران پاتې دي بل ورور مې هغه هم شهید سو داسې صغیران یې پاتې دي دغه د چاپې بیخي ډېر پر کوټه هم یې چاپې وولې بم وغورځوي ډېر خلک یې شهیدان کړه قریب 15 خلک شهیدان کړه هم یو زوی و هغه هم شهید سو بل هم شهید سو 2 نفره شهیدان سو امریکایي اشغال ډیر پلرونه د خپلو ځوانانو اولادونو په درد ودردول
ډیرو ته د زړه ټوټو د شهادت او ابدي بیلتون ډول ډول رنځونه پیدا کړل. دلته وحشت خپل وروستي حد ته رسېدلی و. حتی د شهیدانو بیروحه جسدونه به په موټرو کشول کېدل او ژوندي انسانان په وحشي ځناورو داړل کېدل. دې کلي باندې ډېرې سختې چاپې وول شوې، ډېرې سختې ټولو څخه یعنې تر یعنې د نوشهر د چمتال په ولسوالۍ کې د دې مومندو په کلي کې چاپې ډېرې سختې وول شوې، ډېر خلک شهیدان شول. حتی چې دلته د خلکو پټې اوس هم پرېږدي، ولیجانې کوي دلته پټه پرېږده، خلک بمبار شو، خلک تکه تکه شو، چاپې پر وول شوې، کورونه خراب شو. دغه دوکانونه مینې دغه یوه شپه راغله، دغه ټول ته بمان کښېښول، دغه دروازې ټولې وپرولې یله غیر ناحقه. ته دغه ځای څخه به دا کورونه ویشتله، دا کلي به یې ویشتله، دغه چې ډېر سخت خلک په عذاب وو، ډېر خلک درد رسېده وو، ډېر بیخي په عذاب وو. تر دغه اندازې پورې په عذاب وو چې خلک ډېر سره ورک وو، ډېر سره دا ګور د یتیمان، دا صغیران، دا ګر د صغیران د یتیمان دي، دا بیچارهګان پلرونه شهیدان شو. دلته تعلیمي او روغتیایي مرکزونه د یرغلګرو له بریدونو خوندي نه وو، بلکې هغه ناروغان چې د خپلې درملنې په موخه کلینیکونو ته راغلي وو له ډاکټرانو سره یو ځای په ډېرې بېرحمۍ سره په شهادت ورسول شول او په وینو لت پت شول. دلته چې و دوه مریضان و، انور چې و ورسره راغلي و، د کور والا و مریضان و، دلته دغسې ملکي خلک و، تداوي دپاره یې راویستي و. نو هغه وختو کې خو مزار ته نسو تللی، حالت خراب و سره، نو دلته تداوي دپاره راویستي و، ملکي خلک و. نو دلته ټاک یې وکړ، هغه ټول په شهادت ورسېدل، د یو کور 3 نفره په شهادت ورسېدل. هغه وخت کې تقریبا 11 بجې وې د شپې. نو بیا چې بنګاکه لاړه، ځای چې وویشتی بنګاکه چې لاړه، بیا د ملکي خلک راله، بیا هم د شهیدان بعضې تر خاورو لاندې وه، بعضې یو زخمي و، یو ورځ بعده بیا شهید سو. نو بیا هم وروسته هغه له خاورو نه د ملکي خلکو موږ راجګ مو کړل له خاورو نه. بیا مو یو شبخانې ته بوته، هغه څو ورځې هلته و، هلته هم شهید سو. انور ځای پر ځای د هلته شهیدان سو، درې نور. داسې کیسه وه چې دلته کلینیکو دغه د زموږ د کور کلي دغه مریضان د دغه ولس ټول راتله، دلته معالجه کېدله. د شپې انشاءالله الرحمن چې 11 بجې وې زیات و کم، دغه بې پلوټه ګرځېدله، دغه 52 چې راله بم یې پر وغورځوئ، 3 نفره یې د یوه کور په شهادت ورسوله او نور 3-4 یې زخمیان کړه. دغه خپله ډاکټر دغه هلک چې ولاړ دی، دغه د دیواله په بیخ کې تر دغه لاندې و، تر خاورو. یو وخت چې خلک پسې راله چې راویسته د شهیدانو دغه په کشکش سو، ول دغه چیرې دی، ډاکټر چیرې دی، شاه محمد هغه چې وکته وروره دی تر خاورو لاندې و، دی راویست، لیکن دی جوړ. د نوښار علیزو په کلي کې د وحشتونو، ظلمونو او ربړونو د ویرجنو پیښو ثبت همدلته پای ته رسوه او د بابړیانو کلی پر لور حرکت کو. د بابړیانو کلی خلک یې په ظاهري حالت ضعیف، خو ایمان او عقیده یې پیاوړې ده. د نقیب الله پلار له 2 تنو کلیوالو سره په همدې ځای بمبار او په شهادت رسول شوی. د شهید شوي پلار د مینې یاد یې له سترګو څخه د اوښکو لارې جوړې کړي. زما نوم نقیب الله دی، دلته زما پلار ناست و، کار و غریبه یې کوله، د خلکو سره ناست، زه مکتب تګ نه و چې دا خواران وشهید. موږ د پلار هر شی راوړی، موږ په پلار باندې ګرانه ولو، هغه وختونه اوس پلار اوس خواره زار ګرځېده. وحشي یرغلګرو د دغه ماشوم د ژوند ستره هستي او د هیلو څراغ شهید کړی او تر ابده یې د رب له بې مثاله رحمت څخه بې برخې کړی دی. نقیب الله ته بې پلاره ژوند ډیر ستونزمن او له پوره کړاوونو ډک دی. کرغېړنو چاپو، ګڼو بمباریو او وحشت په کلي کې هیڅ څوک بې داغه نه دی پرېښي. ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان هیڅ قشر هم له دې ظلمونو خوندي نه و پاتې. دلته ډیر پلرونه د زامنو په ویر، خویندې د ځوانو ورونو او میندې د خپل د زړه ټوټو په ویر او درد کړولي او ټولې هیلې یې ورڅخه اخیستې.
چې لا هم هره شیبه کړي او دغه ویرونه ورته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کړي. کور باندې بم ولګېدلی، یو ښځه چې اثر هغه زخمي ده، تر اوسه هم هغه چره په سر کې بنده ده، تر اوسه هم معیوبه ده هغه بیچاره دی. اوس هم په هغه تکلیف ده، کله د یو نسخې دوا پیسې برابرې کړي، کله هغه خپل دردونه تېروي. د اشغال په اور کې سوځېدلې د چمتال یو بل کلي ته مو سر ورښکاره کړ. نواباد د چمتال ولسوالۍ بل کلی دی چې ټول اوسېدونکي یې د کفري لښکرو له لوري د خپلو عزیزانو په ویر غمجن شوي دي. د دغه نواباد د مسجد ملا امام وم، نو د کوره راووتم، دلته مې ماشومانو بوټوله د چایلې راته بندې کړلې. اخر په دې کوڅه کې را روان وو چې دا ماشومان یو مېلمستی وو، دوه بچیان وو. خدای دغه ماشومان څه شوله، دغه مځکې در مابینه موږ راورسېدم، داسې راغلم ویولم د ډاګه، نو دغسې مو ژوند و. اخر نور نفره پسې وه، بلا هغو پورته کړم، کور دې ویوړم، د کوره څخه نه الله تبارک ویله مې کوي، یله مې کوي. دغسې کیسه وه چې د دغه ویلۍ په مخ کې ناست وو یو څو نفره، زیاتو کم 5 به وه، 8 به وه، 10 به وه، دلته ناست وو. مازدیګر وروسته تیاره راغله، زیاتې بمبار یې راباندې وکړ، دروازې راڅخه چپه کړې، دیوالونه یې راڅخه چپه کړه، زیاتې دا منطقه ګرده راڅخه خاور خاګاره کړه، زیاتې یوه سیاسره هم په کور کې هم زخمي شوه، د بمانو پارچې یې وخوړلې تر اوسه پورې، دیوالونه مو هم کنډو کپر دي، او ویلۍ مو هم کنډو کپر ده. خپله زیاتې عمر راباندې تېر شوی، سپینه ږیره د کار او د زندګۍ یې واچولم، زیاتې اولاد مو په غاړه کې لوېدلی دی اوس، نه ورته پوهېږم. دې ظالمان ولاړه وتښتېدله، ورک شوه، کې امریکایان وه، کې اربکیان وه، کې هره بلا وه، زیاتې د ټوله ورک شوه، غمونه یې موږ ته پرېښوله. نه مو ماجت پاته شو، نه مو کور پاته شو، نه مو اور پاته شو، نه مو اولادونه پاته شوه. امریکایي اشغالګرو ډېرې سیمې لوټه کړي، هیڅ کورونه یې بې درده او بې غمه پرې نه ښوده، او د عقلانیت او مدنیت په عصر کې یې د وحشت شرمونکی تاریخ جوړ کړ. نو د مازدیګر لمانځه نه وروسته داسې دوکان مخکې د جومات سره 4-5 نفر سره ټولېدلو، ډېره مو کوله، بس د امریکایانو وخت تیارې رالې، بم یې وغورځوئ، بم چې وغورځوئ نو هغه د ټول سره پاش شو، نو زه تر خاورو لاندې شوم. ما دا حس کوي چې زه ژوندی نه یم، ولاړم، خو بیا هم خلک دا خو تیارې چې ولاړې، خلک دا خو د دې خوا را روان وه، سر راپورته یې کړو، بیوړم شفاخانې ته. نو هلته چې کله په هوش کې رالم، 2-3 ورځې بعد چې ومې کتل چې پښې مې نشته، نو بیا چې پوښتنه یې راته وکړه چې راته ویې چې ورور دې شهید شوی دی، نو زه ډېر غمګینه شوم، بیخي غمجن شوم چې ورور مې تللی دی، زړه مې درد وکوي. نو بس د الله نه کومک غواړم، نو دغه حال مو دی، داسې کیسه پېښ شوه ورور. موږ مالونه کتله، دوه نور ماشومان وو، یو زه وم، پر لاره روان وو، رالو موږ ولاړ سو کور ته، باره کرله په لاره کې به مې اوګن ولګېدی، 2 نور یې شهیدان کړل، زما د کاکا زامن وه، ایو زه زخمي شوم، یو بل زموږ کاکا و ټپیان شوله، باره دغسې بوتلو دغه ته ولسوالۍ کې اربکیانو موټرو شی راونیستی، موږ یې بوتلو مزار ته، هلته شفاخانې، ملکي شفاخانې ته یې بوتلو، باره یو 2-3 میاشتې هلته و، پلار مې بندي شو، اربکیان یې ونیوی چې دا طالب ده،
هغه بندي سو باره زه هلته شفاخانې کې پروت وم یوازې یو اکا مې راسره و نور یې څوک هم نه و راسره باره څو وخته پلان بندي و زما پښه په دغه حال پروت وم شفاخانه کې باره کاکا مې راسره و د هغه نه وروسته کاکا مې شفاخانې سیخانې تېر کړله باره رخصت یې کړم دغه نه تر وروسته مثلا ما غوښتله چې غټ سمه درس و تعلیم وکړم مثلا لوبې وکړم اوس کوم څوک لوبې کوي زما زړه درد کوي زمکش کې جوړ وای کار یا لوبې مې کړی یا به م درس ویلی وای. د دې پیښو په مستند کولو سره به تاسو ته معلومه شوې وي چې غربي نړۍ د بشري حقوقو مدعیان دي که د بشري جنایتونو عاملان، سره له دې چې غربي نړۍ دا مهال د عقلانیت او مدنیت په پیر کې د بشري حقونو ټټر وهي، خو برعکس افغانستان کې د 20 کلن اشغال پر مهال دا ډول جنایتونه ترسره کړل چې د چمتال ولسوالۍ وحشتونه یې یوه وړه بیلګه ده. جنایتونو وحشتونو پایلو نه یوازې دا چې د دې سیمې د خلکو اسلامي عقاید روحیه یې ضعیفه نه کړه، بلکې لا یې مضبوطه، عزم یې متین، ارادي په دې اور کې ورځ تر بلې پخې شوې. بالاخره اسلام پالنې روحیه پکې راوټوکېدله، په ځانګړې توګه د مبارزې او فی سبیل الله د الله په لار کې مقدس جهاد انګیزې باندې بدله شوه. له اشغال سره د مقدسي مبارزې او جهاد حق دایې سرته رسولو لپاره پاخه نوي انسجامونه او تشکیلات جوړ شول. بالاخره د الهي نصرت په مرسته دغه د حق دایې له شعار نه تر عمله بریا او فتح ته ورسېدله چې ورسره د وخت طاغوتي باطل کاخونه ولړزېدل، ونړېدل او د باطل پر وړاندې حق خپل ځای پیدا کړ. د اشغال له ایرو نه وتلی چمتال دا مهال د خپلواکۍ او امن په فضا کې الحمدلله دا چې په هیواد کې اسلامي نظام حاکم شو، د دغې سیمې خلک یو ځل بیا خپلو کورونو او عادي ژوند ته ستانه شول. کروندګر خپلو کروندو، زده کوونکي خپلو زده کړو او هټیوال خپلو هټیو ته د امن په فضا کې روان دي. د دې کلي خلک نور سهار په نوو هیلو پیلوي او شپه یې په بشپړ سکون کې ده. ماشومان په شور او ولولو کې خپلې لوبې کوي، ځوانان اوس د اسلامي امارت پر راتګ سره د خوشحالۍ ترانې زمزمه کوي. دغه خلک له ستر څښتن تعالی نه د راغلې ازادۍ او خپلواکۍ پیرزوینې او نعمت په موخه په 15 وخت لمنځونو کې لاسونه لپه کوي او خپل ستر رب ته د پوره شکر سجده کوي. موږ د یوې ملي خپلواکۍ او ژمنې رسنۍ په توګه د ولس او خلکو غږ ته انعکاس ورکوو او هیوادوالو او نړیوالو ته په افغانستان کې د تیر 20 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې د تیر 20 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د چاپو، وژنو، ربړونو، پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، نو کولی شئ چې د واتساپ له لارې له موږ سره شریک کړئ، ترڅو موږ یې د ملي ژبو ترڅنګ د انګلیسي او عربي ژبې په بڼه هم په مستند ډول ثبت او د ملي راډیو ټلویزیون پر هنداره یې نشر ته لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 024 40 40 شپږ 8 شپېته